السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې دریم لوست ته ښه راغلاست. د دریم لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په دوهم لوست کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په دوهم لوست کې مو 5 توري ب، پ، ت، ټ او س لوستلي وه. په دریم لوست کې د پښتو الفبې 6 نور توري جیم، چ، ح، خ، څ او ځ درښیو. جیم د پښتو الفبې 8 توری دی. جیم، جیم، جیم. اوس د جیم د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له چپه طرف څخه راسته طرف ته حرکت ورکئ، بیرته قلم له راستې خوا څخه چپه طرف ته په ګول شکل کش کړئ. اوس په غیږ کې یو ټکی ورکئ. د جیم د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د جیم غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ج، 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 چ. چ د پښتو الفبې 9 توری دی. چ، چ، چ. اوس د چ د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له چپه طرف څخه راسته طرف ته حرکت ورکئ، بیرته قلم له راستې خوا څخه چپه طرف ته په ګول شکل کش کړئ. اوس نو په غیږ کې 3 ټکي ورکئ. د چ د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د چ غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. چ، 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 ح. ح د پښتو الفبې 10 توری دی. ح، ح، ح. اوس د ح د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له چپه طرف څخه راسته طرف ته حرکت ورکئ، بیرته قلم له راستې خوا څخه چپه طرف ته په ګول شکل کش کړئ او ح هیڅ ټکی نه لري. د ح د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ح غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ح، 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 خ. خ د پښتو الفبې 11 توری دی. خ، خ، خ. اوس د خ د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له چپه طرف څخه راسته طرف ته حرکت ورکئ، بیرته قلم له راستې خوا څخه چپه طرف ته په ګول شکل کش کړئ. اوس نو پر سر یو ټکی ورکئ. د خ د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د خ غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. خ، خ، خ. څ. څ د پښتو الفبې 12 توری دی. څ، څ، څ. اوس د څ د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له چپه طرف څخه راسته طرف ته حرکت ورکئ، بیرته قلم له راستې خوا څخه چپه طرف ته په ګول شکل کش کړئ. اوس نو پر سر 3 ټکي ورکئ. د څ د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د څ غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. څ، 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 ځ. ځ د پښتو الفبې 14 توری دی. ځ، ځ، ځ. اوس د ځ د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له چپه طرف څخه راسته طرف ته حرکت ورکئ، بیرته قلم له راستې خوا څخه چپه طرف ته په ګول شکل کش کړئ. اوس نو پر سر حمزه داسې ورکوو
چې له راسته طرف څخه قلم ته په ګول شکل چپه طرف ته راګرځوو. د ځې د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ځې غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ځ ځ ځ. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم درس دا شپږ توري جیم، چې، حې، خې، څې او ځې تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ویې لیکئ. تر څلورم لوست پورې خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو شه.